لوی احمدشاه ابدالي څوک و؟ لیک بختور شاه. احمد خان د زمان خان زوی، د دولت خان لمسی او د سرمست خان کړوسی کیږي. سرمست خان د شیر خان زوی، د خضر خان لمسی او د سدو خان کړوسی دی. سدو چې وروسته په سدوزي یادیږي، د عمر زوی، د معروف خان لمسی او د غني خان کړوسی، د بامي کوسی، د حبیب کودی بلل کیږي. حبیب خان د پوپل یعنی وروسته پوپلزي زوی، پوپل د زیرک زوی، د عیسی لمسی، د اختر کړوسی، د ابدال چې وروسته په ابدالیانو یادیږي کوسی. ابدال چې په 430 هجري کال تیر شوی دی، د ترین زوی، د شیربخون لمسی او د سړبن کړوسی دی. احمد خان په 1522 کښې په هرات کې زیږېدلی دی. پلار یې محمد زمان خان د هرات حکمران و، مور یې زرغونه او د مشر ورور نوم یې ذوالفقار و. کله چې نادرشاه افشار د هرات محاصره کړې وه، نو په دغه جنګونو کښې ذوالفقار خان او احمد خان دواړه وروڼه کندهار ته تللي وو، او کم وخت چې کندهار د نادرشاه لاس ته راغی، نو دا دواړه وروڼه هم د نادرشاه افشار په خدمت کښې پیش کړای شول. نادرشاه چې دا دواړه وروڼه ولیدل، نو د دوی د شرافت او ظاهري خط و خال نه هم ډېر متاثره شوه، او دا دواړه وروڼه یې هم د نورو پښتنو سره مازندران ته ولېږل. دغه وخت احمد خان د 15-16 کالو هلک و. ولې چې نادرشاه افشار هندوستان ته روانېدو، نو احمد خان یې راوبللو او د مازندران د علاقې انتظام یې په ده وسپارلو. دا کار احمد خان په داسې ښه طریقه سرته ورسولو چې کوم وخت نادرشاه افشار د هند نه بیرته راغی، نو هغه د احمد خان په کارګزارۍ دومره خوشحاله شو چې ده یې د هغه پښتون پوځ افسر مقرر کړو، کوم چې د نادرشاه افشار زړه ته ډېر نږدې و. دی د خپلو خدمتونو له کبله او د هغې پوهې له مخې چې څښتن ورکړې وه، نادرشاه افشار ته دومره نږدې شو چې بیا یې د 100,000 سرتیرو مشر وټاکه. د احمد خان لپاره دغه دنده د ده په سیاسي ژوند کې ډېره مهمه وه. دی یې د افغانستان په شمول د ایران، هندوستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو له سیاسي، اقتصادي او کلتوري چارو سره اشنا کړ. احمد خان څرنګه د افغانستان پاچا شو؟ د نادرشاه افشار وروستی ژوند له ستونزو او کړاوونو ډک و. د خپلې بې باورۍ له کبله یې په هر چا شک کاوه، او ډېر کسان د ده د همدغې ناروغۍ له کبله ووژل شول. ډېر پارسیان ان د ده ډېر نږدې سرداران او دوستان له ده څخه خوابدي شول چې په همدغه لړ کې د ده وراره علي کلي خان په سیستان کې پاڅون وکړ. نادرشاه په دې پوه شوی و چې د فارس سرداران راغواړي دی له منځه یوسي، نو ځکه خو ده د افغان پوځ مشران راوغوښتل او په خپل ګارډ باندې یې خپله بې باوري په ډاګه کړه، او دا یې هم ورته وویل چې دی په افغانانو ډېر باور لري. د ده دغه خبره یو جاسوس محمد کلي خان ته ورسوله، او هغه یې له صالح خان سره شریکه کړه. د شپې پر مهال محمد کلي خان، صالح خان، محمد خان قاجار، موسی بیګ افشار او د فوجا بیګ په لارښوونه 80 تنه مشران د نادر د خیمې لور ته روان شول. نور له خیمې نه بهر ودرېدل، او یوازې صالح خان او محمد خان قاجار ورننوتل. صالح خان د ده لاس په توره غوڅ کړ او قاجار یې سر ورپرې کړ. کله چې نادرشاه افشار ووژل شو، نو بیا احمد خان د نادرشاه د بدل اخیستلو په غرض خپل پوځ را جمع کړو، او ازبکان یې هم ملګري کړل، او د ایراني پوځ سره یې د جنګ اراده ښکاره کړه. ولې د نادر افشار د قتل په سازش کښې د ایراني پوځ ټول سرداران او امیران شامل وو، او د ټول ایراني پوځ سره بې انتظامه مقابله کول ګرانه وه.
په دې موقع احمد خان دا مناسبه وګڼله چې کندهار ته ولاړ سي او همدغه شان د پښتنو ټول پوځ د هرات نه د کندهار په نیت را روان سو. کله چې دوی کندهار ته راورسېدل نو د پښتنو د دې خاص پوځ کوم 10 سرداران چې نادرشاه افشار مقرر کړي وو نو هغوی په خپلو کښې سلا وکړه او په دې خبره متفق سول چې زموږ د غلامۍ اصلي وجه زموږ په خپلو کښې بې اتفاقي ده او د دې بې اتفاقۍ په نتیجه کښې زموږ طاقت په خپلو کورني جنګونو کښې خرڅ کیږي او د دې بې اتفاقۍ په وجه من په موږ کې لارې باسي. که چیرې موږ په خپلو کښې اتفاق وکړو نو دښمن په زور په موږ غلبه نسي کولی. د دې نه پس هغوی دا فیصله وکړه چې پر هر دستور چې وي د ایران نه خپل تعلق پرې کول ضروري دی او د خپلې ازادۍ کومه موقع چې موږ ته په لاس راغلې ده د دې نه فایده اخیستل پکار دی. د دې مقصد د حصول په غرض دوی دا خبره غوره کړه چې د ټولو مشرانو په صلاح په خپل منځ کښې یو سړی باچا کول پکار دی. د باچا د انتخاب په غرض د مشرانو د ټولو قامونو مشرانو ته بلنه ورکړه. د باچا د انتخاب جرګه د کندهار سره نږدې د شیر سرخ بابا په مزار کښې جمع سوه او هم د دې ورځې په پښتون قام کښې د لویه جرګه بنسټ کېښودی سو. ولې په دومره مشرانو کښې چې د هرې قبیلې مشر به خپل حق د نورو قبیلو نه زیات ګڼلو نو په دا حال کښې د باچا منتخب کول څه اسانه خبره نه وه. پرله پسې په دې غرض 8 جرګې وسوې او په هره جرګه کښې د هر سردار حق پیښ سو او بحث پرې وسو. ولې تر اوسه پورې په دې جرګو کښې د احمد خان د حق یادګیرنه هیڅ چا نه وه کړې او نه په خپله هغه خپل ځان وړاندې کړی و. په دې 9مه جرګه کښې د حاجي جمال خان محمدزي په حق کښې ډېر سرداران وو. دا سردار د هغه محمد د اولاد نه و کوم چې د شاه عباس د لورې نه د ملک سدو سره د بارکزو قبیلې مشر سوی و. خو فیصله په دې جرګه کښې هم ونه سوه ولې چې ځینې طاقتور سرداران د حاجي جمال خان خلاف وو. په دې جرګو کښې به صابر شاه نومي یو پرهیزګار او نیک سړی هم موجود و او هغه د احمد خان د سنجیده رویې نه ډېر متاثره سوی و ځکه چې احمد خان تر اوسه د خپل ځان په هکله هیڅ هم نه و ویلي. په 9مه جرګه کښې چې هم څه فیصله ونه سوه نو صابر شاه پورته سو او دې سردارانو ته یې وویل د خدای په خاطر دا جرګې پرېږدئ او احمد خان په تاسو کې د باچاهۍ لایق دی او د باچاهۍ د دې لویې ذمهوارۍ دپاره خدای پیدا کړی دی. که چیرې تاسو نن هم هغه په خپله خوښه او رضا صلاح خپل باچا ونه منئ نو د خدای په قهر به اخته سئ. د دې نه پس صابر شاه د یوې نږدې پټي نه د اوربشو د خید یو قوده را پرې کړه او د احمد خان د سر نه یې را تاو کړه او ورته ویې ویل دا د خدای پاک ستا تاج کړي. د صابر شاه د دې کاروایي نه پس نورو سردارانو هم خپلې دعوې پرېښودې او د احمد خان په بادشاهۍ رضا سول او د قام ټولو سردارانو په اتفاق د هغه بیعت وکړ. ولې د حاجي جمال خان دا خبره هم ومنلې سوه چې د وزارت عهده به د بارکزو په قبیله او په بارکزو کښې به د محمدزو په څانګه کښې وي. احمد خان په اکتوبر 1840 کال کښې په کندهار کښې د پښتنو بادشاه سو. د تخت نشینۍ په وخت کښې د هغه عمر 25 کاله و. احمد خان ته د فیاضۍ، وفادارۍ، ننګ او غیرت، نیکنامۍ او خیر ښېګڼۍ له سببه دوران لقب ورکړی شو. دغه وجه ده چې د دوی اولاد د درانیو په نامه هم یادیږي. احمدشاه بابا
د پښتنو تاریخ کښې اولنی پښتون مشر و چې د پښتنو خورې ورې او بې اتفاقه قبیلې یې یوه مزي وتړلې او هرې قبیلې ته یې خپل پوره حق ورکړو او د حکومت په چلولو کښې یې د ځان سره شریکې کړې او ټول وطن ته یې افغانستان نوم ورکړو. د هغې نه وروسته یې کوکران، جټان، سیکان، مرهټه، راجپوت او نور ډېر وټکول او ملتان، لاهور او په هندوستان یې هم قبضه وکړه. احمدشاه بابا د پاکو خویونو خاوند و. په لوز او معامله کښې کره و. د پښتنو اتفاق، ازادۍ او خوشحالۍ هغه خپل مقصد ګرځولی و او د ټول قام مرسته ورته حاصله وه. هغه په پښتون قام او پښتنه خاوره د جنون تر حده مین و. د دې مینې اظهار هغه په خپلو شعرونو کښې هم کړی دی چې د هغې نه یو څو شعرونه دا دي: د ډیلۍ تخت هېرومه چې رایاد کړم، زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. که هر څو مې د دنیا ملکونه ډېر سي، زما هېر نه سي دا ستا ښکلي باغونه. که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا یې، زما خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه. احمدشاه به دغه ستا قدر هېر نه کا، که ونیسي د تمام جهان ملکونه. لوی احمدشاه بابا د 27 کالو د پاچاهۍ نه پس په 1973 کال کښې د بیمارۍ له امله له دې فاني دنیا نه سترګې پټې کړې چې قبر یې د کندهار په شاهي جومات کښې دی. په ګور یې نور یاد یې تل پاتې.